يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له قال أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض قال نعم يا أبا الدحداح قال أرني يدك يا رسول الله قال فناوله يده قال فإني قد أقرضت ربي حائطي وله حائط فيه 600 نخلة وأم الدحداح فيها وعيالها قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك فقال اخرجي فقد أقرضته ربي. وفي رواية أنها قالت له ربي حبيعك يا أبا الدحداح ونقلت منه متاعا وصبيانها. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم من إزق رداح في الجنة لأبي الدحداح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. او بشکت محبوب پیغمبر لوی دین سره بشکت لوی ادب سره بشکت لوی اخلاق سره. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو صحابی قصہ کئی ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ وکلا چې دا آیات کریمه نازل شه د سورة حدید دا آیات من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوک دے چې قرض ورکی الله ته خسته قرض فيضاعفه له اضعافا كثيرا نو الله به دغه قرض بدلی دته ډیرو دوچندو سره زیاتې ورکی ډیرو دوچندو سره بدته دغه بدلی قرض زیاتې ورکی. دا آیات نازل شه ابو الدحداح رضی الله تعالی عنہ واورید نو په هغه مجلس کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې الله پیغمبره الله موږ نه قرض غواړي الله موږ نه قرض غواړي. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایله او ابو الدحداح قرض غواړي مطلب دا دی قرض هغه څوک چانه غواړي څوک چې محتاجي قرض هغه څوک چانه غواړي څوک چې محتاجي. الله د حاجت نه پاک دی حاجت نه منزه دی. د هیڅ هیڅ ته محتاج نه دی بلکې دا ټول مخلوقات د عرش نه واخلئ فرشه پورې د الله محتاج دي. نو د دې قرض غوښتو مطلب دا دی بنده ته وایي چې ته ماله څه راکې که نه څه راکې نو هغې بدله به داسې در کوم لکه یو قرضدار یې چې قرضخواه ته ورکوي. یعنې دا ستا ما ته څه شی راکول دا زه داسې ګڼم لکه چې تا قرض راکو او د قرض بدله قرضدار قرضخواه ته خامخا ورکوي نو ستا د دې خیرات او صدقې بدله به هم زه تا ته ضرور در کوم. د قرض مطلب دا دی. وی او ابو الدحداح الله قرض غواړي وی ښه ده جي نو تاسو د الله ما ته راکئ زه تا سره بیعت کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاس کې ابو الدحداح لاس ږدي او ورته وایي
چې زه خپل رب ته خپل هغه باغ ورکوم زما کم باغ کې چې د کجورو 600 بوټي دي. څومره؟ 600 بوټي د کجورو کمال ته رسیدلی، دغه باغ زه خپل رب ته قرض ورکوم. او په دغه باغ کې د ابو الدحداء کورواله اوسېده. داسې اهم باغ بچو که نه، نو موسم کې به بیا جونګړه به یې پکې جوړه که، جونګړه به یې جوړه که، بچي به هم بوتله، کورواله به مو، او هغلته به ژوند تېرولو. ژوند کې سادګي وه، ساده ژوند هر چا ته تېرېږي، خو دا نخرو والا ژوند بیا هر چا ته تېرول ګران شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا خبره وکړه او بس روان شه، لاړ باغ ته ورغی. باغ ته نه ننوځي، بهر ولاړ دی، خپل کورواله ته آواز کوي یا ام الدحداح اخرجی. ام دحداح بهر ته روزه، ام دحداح بهر ته روزه. دا باغ پرېږده، تم راځه، بچي دې روان که، او څه مختصر څیزونه دي در سره، د کور سامان دی، هغه هم راواخله او بهر ته روزه. فقد اقرضته ربي، دا باغ مې خپل رب ته قرض ورکړ. ابو الدحداء ورته، ابو الدحداء په جواب کې د هغه کورواله لبیک وی، او چې دا خبره یې واورېده که نه، ربح بیعک یا ابا الدحداح. ابو الدحداء ډېره حوصله، ام دحداح ډېره لویه حوصله خپل خاوند ته ورکوي، ورته وی ابو الدحداء دا ډېره ګټې واله سودا وکړه. څه دې وکړه؟ ډېره ګټې واله سودا دې وکړه. او بس سمدستي را روانه شوه، ماشومان یې ځان سره را روان کړه، او کومه کډه چې وه که نه هغه یې لاس کې رونیوه. نو تاسو په خپله سوچ وکئ چې څومره کډه به وه چې دې په دغه ساعت کې بس راواخېسته او را روانه شوه او د باغ نه راووته. ارحم الراحمین ذات د ټولو مخلوقاتو په آخر کې ټولو عالمینو باندې رحم کولو دپاره رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم راولېږلو. رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ته د ټولو شریعتونو نه آسان او بهتر شریعت ورکړه، د ټولو آسماني کتابونو نه زیات آسان او بهتر کتاب یې پې نازل کړه، او د مخکینو امتونو نه بهتر امت یې وله ورکړه. رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم انسان ته د هرې زمانې او د هرې علاقې انسان ته د انسانیت او د سړیتوب د ژوند تېرولو ترتیب وښولو. انسانیت والا زندگی به څنګه تېرې، سړیتوب والا ژوند به څنګه تېرې. ستا خالق سره به تعلق څنګه وي، مخلوق سره به د تعلق څنګه وي، خالق سره به د معاملات څنګه وي، مخلوق سره به د معاملات څنګه وي. دا طریقه یې ورته وښوده.
د مخلوق سره په تعلقاتو کې د مخلوق سره په معاملاتو کې د اعتدال او د میانه روی حکم یې ورته وکړ چې ګورې خیال کوه دې کې هیڅ شک نشته چې د محبت او تعلق نه بغیر معاشرت ګران دی چې زما تا سره تعلق نی ستا ما سره تعلق نی زه تا سره لین دین نه کوم ته ما سره لین دین نه کې دا ژوند به تریخي د انسانانو بیا د مسلمانانو په یو ځای کې دا مختصر زندگی تیرول چې دې ته معاشرت وایي امن سره زندگی تیرول حفاظت سره زندگی تیرول خوشحالی سره ژوند تیرول دا د یو بل سره د محبت او د یو بل سره د تعلق نه بغیر ممکنه نه ده یو بل سره د محبت او یو بل سره د تعلق نه بغیر ممکنه نه ده چې سړی دا ژوند تیر کړي په आवाज نه پوهېږي आवाज صحیح نه دی ها توجه سره کېنئ هغه आवाज تیز دی مړه هغه आवाज تیز دی دا خوند نه کوي دا چې دلته خلک نه پوهېږي په خبره مونږ څه کوو د دغه تعلق او د دغه محبت دپاره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو میزان او یو معیار مونږ له راکړو یو میزان او معیار راکړو هر څیز سره چې محبت کې هر څیز سره جوړ ساتي تعلق ساتي کمی بیشی نه به ځان بچ کې د دې ژوند تېرولو دپاره د ښځې او د خاوند د میا بیوي خپل منځ کې یو بل سره محبتي د والدینو د اولاد یو بل سره محبتي د رور خور د رور یو بل سره محبتي د تره وراره د ماما خورۍ یو بل سره محبتي یو بل سره تعلقي د همدې دپاره چې دا ژوند ښه تېر شي دغه رنګې د هر چا یو بل سره معاملاتي قرض ورکول قرض اخیستل څه شی خرڅول څه شی اخیستل نوکر نیول نوکري کول ټول معاملات دي نو محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انسانیت ژوند تېرولو والو ته د انسانیت معاشرت اپناولو والو ته یو معیار و یو میزان یې ورکړ وی احبب حبیبک هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما هر څوک چې هر معاشره کې او مخلوق سره تعلق ساتي محبت کې مال سره محبت کې رشتہ دار سره محبت کې ګاونډي سره محبت کې اولاد سره محبت کې والدینو سره محبت کې د محبت کې د کمی بیشي نه ځان وساتي اعتدال سره محبت کوه د نوکر او د آقا خبره ده د غلام او د مالک خبره ده د وینځ او د مالک خبره ده په ټولو تعلقاتو کې په دې ټولو رشتو کې په دې ټولو محبتونو کې په اعتدالي نه به کمې وي او نه به زیاتې وي وی ته خپل محبوب سره محبت یو خاص اندازې سره کوه
په دې محبت کې د حد نه تجاوز مه کوه. داسې محبتونه کې چې دا محبت بیا د الله او د الله د رسول محبت باندې سیوا شي. داسې محبتونه کې چې دا محبت بیا د شریعت او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت محبت باندې سیوا شي. د شریعت د یو حکم، د شریعت د یو مسلې او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د پیروي او د تابعداري دغه محبت باندې د استا محبت سیوا شي. ٹھیک شو؟ او دې سره سره که یو شی د ناخوښه شو، چا سره د ناخوښي پیدا شوه چې موږ ورته دشمني وایو، چا سره د بغض او نفرت او دشمني پیدا شوه، نو بیا هم احتیاط کوه، ډېر احتیاط کوه. په دې دشمنۍ کې د حد نه تجاوز ونه کړي، په دې بغض کې، په دې نفرت کې د حد نه تجاوز ونه کړي. که د حد نه تجاوز دې وکړه که نه، څه پته لګي سبا دغه ستا ناخوښه کس، ستا دا ناخوښه شی تا دپاره محبوب جوړ شي، بیا به سبا ته په هغه خپلو تجاوزاتو باندې او په خپلو زیاتو باندې شرمنده او پښیمانه وي چې اوهو داسې هم څوک کوي چې دا ما در سره کړي. ګورئ چې دا خبره واضح شي، نه چې خو مونږ په خبره سوچ نه کوو، پوهېږو نه. د رور خور یا د رور او رور لانجه جوړه شوه، پوه په دې خیرن مال باندې او په دې خیرنه دنیا باندې، په دې خیرنه ځمکه او پټي باندې، نور خو څه نشته. ډېر کم خلک دي چې د هغه د رور سره د دین په بنیاد تعلق دی او د رور سره د دین په بنیاد خفګان دی. دا ډېر کم خلک دي. د رشتہ دار سره محبت دی د دین په بنیاد، د رشتہ دار سره بغض او نفرت دی د دین په بنیاد. که مونږ خپل ځان ته وګورو که نه، دا ټولې قصې زمونږ د دنیا په بنیاد دي. ډېر کم خلک به ډېر کم مور او پلار به چې د هغوی به لوڼه زامن ډېر خوښي د دین په بنیاد، چې دا دینداره دي، دا مونځګزاره دي، دا پرهیزګاره دي، دی په خوراک او اسکاک کې د شریعت او سنت تابعداري کوي، دی په شکل او صورت جوړولو کې د سنت تابعداري کوي، دی د حیا او د پردې په قانون کې د سنت تابعداري کوي، دی د مونځ پابندي. ٹھیک شو؟ ډېر کم مور او پلار وي چې د داسې لوڼو زامنو سره به د دیندارۍ د وجه نه محبت کوي. اکثر و بیشتر داسې دي، دو زامن دي، یو ټکی مونځ نه کوي او پیسې ډېرې پیدا کوي. سحر چې لاړ شي که نه، مزدورۍ له، دیاړۍ له، کاروبار له، او ماښام چې راشي دواړه لاسونه هم ډکي، سوداګانې راخیستي، کور ته را روانې، کور ته راشي. پوه شئ؟ څه شی پلار دپاره راخیستی دی او څه شی مور دپاره د خوراک راخیستی دی، چې دا شی مې د پلار خوښ دی دلی وړم، او دا شی مې د مور خوښ دی هغې لی وړم. زمونږ بچي دی الله داسې کي، پوه چې داسې وکړي. او بیا یو بچی داسې دی چې د هغه غریب د پیسو ګټلو په چل نه پوهېږي، البته 5 وخته پابندۍ سره د جمع منزل جماعت ته ځي، او پیسه یو هم کور ته نه راوړي. په ایمان دی ووایي د دغې مور او پلار کم بچی خوښ دی، کم بچی خوښ دی. هر څوک د خپل ګریوان کې وګوري، مور دې مو ګوري او پلار دې مو ګوري، کم
بچی خوښ دی همغه بچی چې دواړو لاسونو کې چېرته سیوان رانیولي او چېرته کینوان رانیولي او چېرته امرود رانیولي پوه شو که نه او بیا چې راشي نغدې پیسې مې وله ورکړي هره شپه والا چې دا مې پیدا کړي دي اوس دا تپوس ترې کوي چې څنګه دې پیدا کړي دي خو دا مې نه وګټل دا ته واله ستا د جیب خرچه شو دا ته واله ستا د جیب خرچه شو دا مې د خوراک څیزونه راوړل قسم دی همدغه بچی خوښ دی هغه بچی چې پیسې نه پیدا کوي او پیسې نه ګټي او پیسې نه راوړي هغه که هر څومره د تهجدو پابند هم دی چې هغه یې خوښ نه دی نو زما خوښي د دین په بنیاد شو که د دنیا په بنیاد هغه که هر څومره ښایسته دی هغه که شکل او صورت هر څومره د سنت تابع دی او هغه په صوم و صلات کې هر څومره پابند دی وی دا بیکار دی دا څه دی بیکار دی او بیا د دغه بچي زه خوښ خو دې شو خو دا خوښي اعتدال سره وکړه په دې خوښۍ کې اعتدال وکړه اعتدال د حد نه تجاوز مه کوه ټیک ده د دنیا لپاره هم خوښي شته د دین لپاره هم خوښي شته حق خدا چې ستا دغه بچی کم بچی چې دیندار دی پرهیزګار دی اگر که پیسه دار نه دی چې دغه بچی دې زیات خوښ کړی وي خو چې دغه بچی دې ډېر خوښ نه دی نو د دې بل بچي په خوښي کې او په محبت کې په خوښوالي کې او په محبت کې هم د حد نه تجاوز مه کوه یعنې سبا به بیا خفه د دې بل بچي په محبت کې د حد نه تجاوز څه دی چې دا خبره مخې ته راشي د حد نه تجاوز دا دی چې د هغه په کویدنه کې ته فضول خرچې کې ځکه خوښ بچی دی څه دی خوښ دی د هغه په کویدنه کې ته د الله او د الله د رسول نافرمانی کې کیږي که نه کیږي په کویدنو کې نافرمانی د هغه په واده کې د الله او د الله د رسول نافرمانی کې د هغه په واده کې د دې خوښ بچي په واده کې او په کویدنه کې د دوستان خوشحاله څوک خوشحاله دوستان خوشحاله الله او د الله رسول خفه کې لکه خوښ دی که چې هغه درته ووایي چې دا کار زما دوست کول غواړي پوه شوې دا کار زما دوست غواړي دا زه نه کوم جی تاسو خفه نه شئ مورې خفه نه شئ پلاره دا مې دوست کوي افلانې دوست مې نه دی افلانې اشنا مې هغه دا کار کوي او کار داسې کار دی چې الله هم پې خفه کېږي او د الله رسول هم پې خفه کېږي ته الله او د الله رسول خفه کې او د دغې خوښ زوی دوست نه خفه کې نو تا د دې زوی په محبت کې خفه نشي د حد نه تجاوز وکړو څه دی وکړه لاړې وښویېدې جناب رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم احبب حبیبک هونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما هر امتی ته وایي د هرې زمانې او د هرې علاقې امتی ته وایي یاد وساته چا سره چې ستا محبت دی د دین په بنیاد دی که د دنیا په بنیاد دی دغه محبت کې به اعتدال کې میانه روي به کې دغه محبت کې به ته د حد نه خپې بهر ته نه وباسې د صادر نه به خپې بهر ته نه وباسې که د صادر نه د خپې بهر ته وویستې زړونه د الله په قبضه کې دي یو وخت به داسې راشي چې هم ستا دغه زوی به ستا ناخوښه شي څه به شي ستا دغه زوی به څه شي ستا ناخوښه شي د کوم زوی په محبت کې چې تا د حد نه تجاوز وکړو د هغه دوستان دې خفه نه که دغه زوی دې خفه نه که او الله او د الله رسول دې خفه که داسې ده که داسې نه ده د ټولې قصې مونږ کوو دا ولې داسې کوو ولې داسې کوو ځکه داسې کوو خفه نه شئ چې ما د محبوب په محبت کې د حد نه تجاوز وکړو ما د محبوب په مینه کې صفا خبره ده د اعتدال والا لار اختیار نه که میانه روی والا لار اختیار نه که د الله محبت به د زوی په محبت غالبي
د رسول الله محبت او مینه به د زوی او د لور په محبت، د زوی د دوستانو په محبت غالب او زوروري. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهغه ذات مې د قسم سره زمونږ لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره مونږ ته کوي. په هغه ذات مې د قسمي د کوم ذات په قبضه کې چې زما سره ده، چې تر هغې پورې په تاسو کې یو کس کامل ایماندار نشي جوړېدی څو پورې چې زما محبت د ده په زړه کې د ده د مور او پلار د محبت نه او د ده د بچو د محبت نه او د ټولو خلکو د محبت نه سیواني او زیات نه، دا مؤمن نشي جوړېدی. زما په خبره پوه نو د مخلوق سره محبت او د مخلوق سره تعلقات، په دې کې به د محبت کوونکی مسلمان مور ده او کپلار ده، رور ده، خور ده، ښځه ده، خاوند ده، دوست ده، رشتہ دار ده، دا ټول مخلوقات دي. د دې په محبت کې به یاد وساتو د حد نه تجاوز نه کوو، بهر ته به نوځو. ټیک شو. او دغسې قصه د بغضم ده چې ستاسو خبره سمجھ کې راشي. چا سره مې نالګي شوه، د دین په بنیاد نالګي او بغض ډېر کم. دا دروغجن دی، دا دوکه‌باز دی، دا بلماز دی، دا سودخور دی، دا حرام خور دی، دا رشوت خور دی، نه مې لګي ورسره، دا ډېر کم. داسې خلک خو خوښ دي، داسې خلکو نه خو زارېږو، قربانېږو. دکې دینی کمزوري ده، دینی خامی ده. زه ورته بار بار ویمم، نصیحت هم ورته کوم، زما خبره نه مني، لہذا الله دپاره زما په زړه کې د سره بغض دی، زما په زړه کې د ده نه نفرت دی. جناب محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم، الله دې موږ ټولو مسلمانانو ته چا سره چې محبت کوو، چا سره چې مینه کوو، چې دا هم الله دپاره او که د الله د دین د خاطرې، چا سره چې بغض کوو، چا نه نفرت کوو، چې دا هم د الله دپاره او د الله د دین د خاطرې. چا ته ورکړه کوو الله دپاره او چا ته ورکړه نه کوو الله دپاره. فرمایي من احب لله و ابغض لله و آتا لله و منع لله فقد استکمل الایمان. کم مسلمان چې ورکړه الله دپاره وکړه، کم مسلمان چې منع الله دپاره وکړه، کم مسلمان چې محبت مخلوق سره الله دپاره وکړو، د الله د دین د خاطره وکړو، کم مسلمان چې بغض او نفرت د الله د دین د خاطره وکړو، الله دپاره وکړو، دی مسلمان خپل ایمان کامل کړ، کامل ایمان والا مسلمان. فقد استکمل الایمان. الله دې وکړي چې زموږ د مسلمانانو بغض او نفرت هم دغسې شي. خو بغض او نفرت ټول د دنیا د خاطره دی. څه دپاره؟ د دنیا دپاره دی. ټیک شو. او بیا د دنیا دپاره دغه بغض او نفرت چې پیدا شي که نه، نو بیا په هغې کې هم د اعتدال او د میانه روۍ لاره هم پرېښو، د حد نه هم تجاوز وکړو، د حد نه هم څه وکړو؟ تجاوز وکړو. بعضې ځایونو کې اوس خو اکثر داسې دي، د خور او د رور، د کمزوري رور او د زورور رور په میراث جګړې دي، لانجې دي. څه باندې؟ میراث باندې. چې ته ما سره وایي دا تقسیم ولې نه کوې؟ دومره کاله وشو چې پلار او مور هم مړه دي، پوه شوې، او په ټول جایداد او په ټولو څیزونو دې خېټه اچولې ده، مهرباني وکړه ما سره تقسیم وکړه. نو ما څه حصه چې کېږي ما ته راکړه، نه ورکوي، لانجه ده. ټیک شو. دنیا باندې ده که نه. نو اوس بیا یا یو خور راغه رور ته ووایي چې بس ماله
خپل حصہ راکړه، په حجره کې مې حصہ راکړه، په دې کور کې مې حصہ راکړه، په پټي کې مې حصہ راکړه، دا هغه نغدې چې څه پاتې وي هغه خو دې خوا دې خوا کې، نو په دې څیزونو کې خو حصہ راکړه که نه. نو پښتون ورور ورته وایي چې ولې په دې علاقه کې چا کوم پښتون خور له حصہ ورکړې ده څه چې ته مانه حصہ غواړې. تو مې وشو، خور ته خپه لاړه، بله ورځ بیا راغله، بیا ترې وغوښته. د دې ورور او خور خپل منځ کې د دې دنیا د وجې نه بغض پیدا شو. پیدا شو که پیدا نه شو؟ نفرت پیدا شو. ټیک شو، ټیک ده چې بغض پیدا شو، نفرت پیدا شو د ورور او خور په زړونو کې د یو بل نه. مهرباني وکړه، اعتدال وکړه، میانه روي وکړه. ځکه مقلب القلوب الله دی. یو وخت به داسې راشي چې تاسو به بیا ورور او خور شئ. د حد نه تجاوز مه کوه. پوه شوې؟ نو که ورور زوروري که نه، نو د کمزورې خور ته ووایي چې خورې وځه د دې کور نه، وځه، مړی ژوندی مې در سره ختم، نه به مې مخ په کفن کې ګورې او نه به د مخ په کفن کې ګورم، وځه. دا د حد نه تجاوز دی په بغض کې او په نفرت کې. داسې هم څوک کوي، خور ته څوک داسې وایي، او که دا خور پې زوروری او ورور کمزوری، نو بیا خور ورور ته داسې وایي چې زه بس ته پې موړ شه، خو نه به مې مخ په کفن کې ګورې او نه به د مخ په کفن کې ګورم، مړی ژوندی مې در سره ختم. او ستا زوی له وروره، ستا زوی له چې ما کومه لور کویدن کړې وه، په نامه کړې وه که نه، هغه هم نه در کوم، لاس دې خلاص. داسې ده که داسې نه ده؟ دا د دې ورور او خور د دې خیرنې دنیا د وجې نه بغض دی، او په هغه بغض کې د حد نه تجاوز دی. جناب رسول الله فرمایي صلی الله علیه، داسې مه کوه، داسې مه کوه. سبا به په دې خپل تجاوز او په دې خپل ظلم ته شرمنده. ستاسو دا زړونه به بیا الله یو کړي. ستا به خور سره محبت پیدا شي، د خور به ورور سره محبت پیدا شي. الله خو مقلب القلوب دی، زړونه خو د الله په قبضه قدرت کې دي. او چې دا زړونه د یو کړي که نه، دا زړونه، نو بیا به ته شرمنده چې هو ما بیکاره رور د خپل خور سره داسې بد وکړ، او ما بیکاره خور د خپل رور سره داسې بد وکړ، بیا به شرمنده یې. داسې مه کوه. دا یو معیار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وښولو. وګورئ د ابوالدحداح قصه تاسو اورېده. حافظ ابن کثیر د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په روایت باندې د دغه صحابي قصه وکړه. د دې قصې نه دا صفه معلومه شوه. ما ته ګورئ، د صحابه دنیا خوښه وه، د صحابیاتو دنیا خوښه وه، خو د دنیا خوښي هغې کې د حد نه تجاوز نو. پوه شئ؟ په صحابه کرامو کې کروڑپتیان هم تیر شوي دي. څوک؟ عبدالرحمن ابن عوف کروڑپتی صحابي دی، کروڑپتی. خو د صحابه کرامو د دنیا سره، د پیسې سره، د باغونو سره، د ځمکو سره محبت کولو کې د حد نه تجاوز نو. د الله محبت، د الله د رسول محبت، د الله د حکم محبت، د رسول د سنت محبت، د مال په محبت باندې غالب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا آیات چې نازل شو، ابوالدحداح د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک زبان نه واورېدو، سمدستي ورته وایي چې د الله پیغمبر آیات زما په زړه اثر وکړو، او زه الله ته قرض ورکول غواړم، لاس راکه چې ستا په لاس کې لاس کېدم او الله ته قرض ورکم، سودا وکم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ورک، ابوالدحداح خپل لاسونه کېښو او بیا یې ووایي چې ما خپل هغه باغ چې کوم باغ کې 600 د کجورو بوټي دي، او فی الحال په دغه باغ کې زما بچي ژوند تېروي، زما کورواله ژوند تېروي، یعنې جونګړه مې پکې والا جوړه کړې ده، هغه باغ مې الله ته قرض ورکړو. دا څه دي؟ دا د الله د کتاب د یو آیات سره محبت د ابوالدحداح رضی الله تعالی عنه
په دغه محبت باندې کوم محبت چې ابو الدحداح مالک د باغ سره دی، معمولی باغ هم نه دی، 600 د کجورو بوټي دي پکې، 600 په جربونو باغ دی. نو ځکه یې الله ته قرض ورکوي. راځئ چې د ابو الدحداح د کوروالو حالت وګورو چې دا څه وایي، هغې څه وایي. هغې په مخ سر راکېښو چې وایي داسې هم څوک کوي، دا موږ به چېرته اوسېږو، موږ به چېرته ژوند تېرو، موږ به څه خورو او دا زموږ ماشومان به څه خوري. موږ داسې وایو. باغ ته ننوځي نه، بهر نه ورته آواز وکړه یا ام الدحداح اخرجي، ام الدحداح بهر ته راوځه. هغه ورته جواب کوي چې څه چل دی. خبره دا ده چې دا باغ ما الله ته خپل رب ته قرض ورکړ، دا باغ ما خپل رب ته قرض ورکړ. نو کورواله ورته په جواب کې وایي چې ابو الدحداح ستا ډېره ګټه واله سودا ده، ستا دا سودا ډېره ګټه واله، الله ته قرض ورکول. الله اکبر. ګټه واله به ولې نه پوه شو که نه؟ کروڑها چنده زیاته بدله به الله ورکوي. څومره؟ کروڑها چنده زیاته بدله به الله ورکوي. نو کله چې د بغض معیار او میزان برابري او بغض وي الله دپاره، د الله د دین دپاره، د هغه بغض معیار او میزان برابري کوم بغض چې د دنیا ده، ټیک ده، حق دی دی، حق مې دی چې نه راکې نو زړه مې خفه کېږي، ولې نه راکې؟ عجیبه خبره ده. د کوم مور او پلار چې ته زوی، نو د هغې مور او پلار زه لور یم، ستا پټی خوښ دی او زما نه دی خوښ. بعضې خلک ځان له په دې زړه ښه کوي چې زما خور نه غواړي، زما خور نه غواړي. خور دې ډېره ښه غواړي، حصه ډېره ښه غواړي، خو ورکولو والا نشته چې څوک الله نه ویرېږي او د خور حصه خور ته ورکړي. دا ځان دوکه کوي. او چې وغواړي بیا دا حالي، چې وغواړي نو بیا دا حالي. دا هغه محبت دی د مال سره، د دنیا سره، چې په دې محبت کې دې محبت کوونکي مسلمان خدای دې نه کې، خدای دې نه کې د حد نه تجاوز وکړو. دا محبت د الله د کتاب په حکم باندې، د الله د کتاب سره چې کوم محبت پکار دی د مسلمان، هغه محبت باندې غالب شو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت سره، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابعدارۍ سره چې څومره محبت د مسلمان دپاره پکار دی، دا محبت هغې باندې غالب شو. زما او ستاسو د ټول امت مسلمه دی الله پاک اعتدال والا زندگی نصیب کی، چې زمونږ د یو بل سره په تعلقاتو کې، زمونږ د یو بل سره په رشتو کولو کې، زمونږ د یو بل سره په دوستانو کولو کې، زمونږ د یو بل سره معاملاتو کې صحیح اعتدال میانه روي. د افراط او تفریط نه الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول مسلمانان د معاشرت په هر حصه کې محفوظ وساتي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله زموږ ماضي موږ ته معاف کړي، موږ ټولو ته عافیت والا زندگی نصیب کړي. الله باقي ژوند کې د هر قسم نافرمانۍ نه، ناشکرۍ نه، پریشانۍ نه زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله د دین دنیا څه حصه دې موږ ته راکړې ده، تا نه برکت غواړو، برکت پکې واچوې. الله د امت ناپوهو ته پوهه نصیب کړي. الله د امت پوهانو ته په خپله پوهه باندې عمل اسان کړي. الله د امت عمل کوونکو مسلمانانو نارینه او زنانو ته اخلاص ورکړي، او الله اخلاص والا د لوی خطرې نه بچ کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.